السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي. مخکې درسونو کې موږ یو څو جملې په باره کې ویډیو جوړ کړو. په دې درس کې یو څو لغاتونه او یو څو جملې مې تاسو ته یوځای کړي دي او غواړم چې تاسو ته یې تشریح کړم. امید لرم چې خوښ به مو شي او تاسو لپاره فایدهمند تمام شي. اوس په دې ویډیو کې تاسو لپاره یو څو لغاتونه او یو څو جملې تشریح کوم او په راتلونکي ویډیو کې د همدغو لغاتونو او جملو استعمال په یو محاوره کې تاسو ته استعمال کوم، یو کنورسیشن تاسو لپاره جوړوم چې هلته تاسو ورباندې ښه پوه شئ چې دا موږ څنګه استعمالولی شو. مخکې له دې چې درس شروع کړو، که چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو چینل سبسکرایب کړئ چې هر نوی ویډیو چې مونږ شیر کړو تاسو ته ورسیږي. ویډیو لایک او شیر هم کړئ ځکه چې هغه ملګري چې مونږ سره ایټ نه دي او هغه غواړي چې فرانسوي زده کړه وکړي نو هغوی ته هم ورسیږي. راځئ چې اوس درس شروع کوو. écrire 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 معنا لیکل. écrire معنا لیکل. qu'est-ce que tu écris? To se liki. Qu'est-ce que tu écris? Qu'est-ce que tu écris? Qu'est-ce que tu écris? To se liki. Qu'est-ce que tu écris? To se liki. یعنی څه لیکلو کې لګیا یې. په خارجي زمانه کې دا یو جمله ده. زه ورته وایم چې un rapport. Un rapport. Un معنا یو، rapport معنا راپور. un rapport معنا یو راپور، یو ریپورټ. un rapport معنا یو راپور، یو ریپورټ. un rapport. un rapport de stage. un rapport de stage. un rapport de stage. یو راپور دی کار زده کړئ. un rapport معنا یو راپور، دو معنا د، سټاژ خو به تاسو پوهیږئ چې سټاژ وایي یو شی زده کولو یعنی کار زده کړه. یعنی یو سټاژ ته یو فرمیسون وایي، مثلا د رنګمالي فرمیسون وایي یا د دوکانداري د کار یو فرمیسون وایي. یعنی تو یو کار او یو څه زده کوي د کار لپاره، یعنی کار زده کوي دې لپاره چې مثلا تو وایي دا یو سټاژ دی. un rapport de stage معنا یو راپور د کار زده کړې. مثلا زه ټینیس لوبه یادوي دا هم یو سټاژ دی. مثلا فوټبال دغه کې دا هم یو سټاژ دی. rendre معنا تحویل ورکول، واپس کول. rendre معنا واپس کول. یو شی چا نه دی اخیستی دی هغه بیرته واپس کوي، هغه چا ته تحویل ورکوي. rendre 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 معنا تحویل ورکول، واپس کول. rendre معنا واپس کول. je dois le rendre باید واپس کړم. je dois le rendre باید زه واپس کړم. je dois زه باید le rendre دا واپس کړم. je dois le rendre زه باید دا واپس کړم. je dois le rendre باید واپس کړم. je dois le rendre باید زه واپس کړم. je dois le rendre demain زه باید دا سبا واپس کړم. je dois le rendre demain زه باید دا سبا واپس کړم یعنی تحویل کړم. je dois le rendre demain یو شی دی مثلا کتابتون نه دی، یو کتاب اخیستی غواړي چې هغه کتاب بیرته تو واپس کړي یا بیرته تحویلي ورکړي. بیا چې je dois le rendre demain زه باید دا سبا بیرته واپس کړم او بیرته تحویلي ورکړم. travailler 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 کار کول، ورب دی. travail کار ته وایي. travail کار نوم دی. travailler کار کول. travailler کار کول دا یو ورب دی، فعل دی.
Tu n'as pas à travailler. Tu n'as pas à travailler. Tu n'as pas à travailler. کار کولو لپاره څه نه لري. مثلا تو افیس کې روزګار ناسې څه کار مان نه لري چې وکړي دوه ملګري دان پوښتنه کوي چې تو نه پاته خوایي معنی یو تو څه نه لري کار کولو لپاره یعنی مطلب دا چې کار نه لري فی الحال. تو نه پاته خوایي که داسې وایي تو نه پاته خوایي معنی دا چې کار نه لري. تو نه پاته خوایي معنی تو کار نه لري او تو نه پاته خوایي دلته بیا فرق دا دی چې آیا تو کار کولو لپاره څه نه لري. Tu n'as pas de travail, tu کار نه لري. Tu n'as pas à travailler معنا دا چې کار کولو لپاره څه نه لري. هلته نون دی دلته ورب دی. Tu n'as pas à travailler معنا کار کولو لپاره څه نه لري. Tu n'as pas à travailler le dimanche. Tu n'as pas à travailler le dimanche. یکشنبه په ورځ کار کولو لپاره څه نه لري یا یکشنبه په ورځ څه نه لري چې ترسره یې کړي یعنی کار وکړي. Tu n'as pas à travailler le dimanche. یکشنبه په ورځ کار کولو لپاره څه نه لري یعنی کار نه لري. Tu n'as pas à travailler le dimanche. یکشنبه په ورځ کار کولو لپاره څه نه لري یعنی کار نه لري چې یکشنبه په ورځ یې ترسره کړي. Tu n'as pas à travailler le dimanche. راځو forcer. forcer معنا مجبور کول. forcer اصلي معنا فورس هم نشي ورته فورس وایي. forcer معنا مجبور کول یو چا باندې یو کار په زور ترسره کوي یعنی یو چا باندې یو زور کوي هغه مجبور کوي چې هغه کار وکړي یا زور په زور ځان سره راوړي په زور ور باندې کار کوي دې ته وایي forcer مجبور کول یعنی په زور ور باندې کول. personne ne te force. personne ne te force. personne ne te force. هیڅوک دې نه مجبور کوي. personne ne te force څوک دې نه مجبور کوي. Personne ne te force à travailler. Personne ne te force à travailler. Personne ne te force à travailler. څوک دې کار کولو لپاره نه مجبور کوي. څوک دې کار کولو لپاره نه مجبور کوي. Personne ne te force à travailler. څوک دې کار کولو لپاره نه مجبور کوي. Personne ne te force à travailler. څوک دې کار کولو لپاره نه مجبور کوي. vente. vente معنا خرڅلاو. vendre معنا خرڅول. مونږ تاسو ټول پوهیږو چې vendre معنا خرڅول دی هغه ورب دی. vente معنا خرڅلاو یعنی یو شی چې خرڅه دی نون دی. vendre معنا خرڅول ورب دی. vente معنا خرڅلاو یعنی نون دی نومي دی نوم دی دا. vente خرڅلاو معنا خرڅول. Le mouchoir en papier. Le mouchoir معنا دستمال en papier معنا کاغذي. Le mouchoir en papier معنا کاغذي دستمال. Le mouchoir en papier معنا کاغذي دستمال. Le mouchoir en papier معنا کاغذي دستمال. Vente de mouchoir en papier د کاغذي دستمالونو خرڅلاو. Vente de mouchoir en papier معنا د کاغذي دستمالونو خرڅول. vente de mouchoir en papier معنا د کاغذي دستمالونو خرڅول یعنی د کاغذي دستمالونو خرڅلاو. au mois de décembre. دسمبر په میاشت کې. au mois de décembre. دسمبر په میاشت کې. au mois de décembre معنا دسمبر په میاشت کې. au mois de décembre معنا دسمبر په میاشت کې. gentil معنا مهربان. یو کس ډیر مهربان وي ډیر ښه وي ډیر دریادل وي یو کس چې ډیر مهربان وي. gentil معنا مهربان. gentil معنا مهربان. sois gentil مهربان اوسه. sois دا هم اتخ دی. اتخ په حال جاري زمانه کې یو شی د موجوده لپاره استعمال خو لیکن دا چې دی په سبجنکتیف کې راځي. sois اتخ. sois gentil وبخښئ. sois gentil معنا مهربان اوسه. sois gentil معنا مهربان اوسه. sois gentil معنا مهربان اوسه. sois gentil مهربان اوسه. sois چې دا هم د اتخ دغه دی خو لیکن دا په
مثلا اتخ چې دی جو سوي تو ایله موږ داسې استعمالوو خو دا په خارجي زبانه کې دی دا سوا چې دی دا په یو بل موډل کې دی لکه دې لپاره دا په سبجنکتیف کې راځي او په یو بل زمانه کې راځي دا په خارجي کې نه راځي نو دې لپاره به موږ سوا ژوندي معنا مهربان اوسه سوا ژوندي معنا مهربان اوسه ژوندي مهربان سوا ژوندي مهربان اوسه دا څه هم ویل شي اتخو ژوندي مهربان اوسه اتخو ژوندي